अस्सलाम वालेकुम। जहाना जोड़ तकड़ा खुशहाल څنګه جوړ ټیک ټاک کته هم لیدلی پیاده رالې اره ډوکي او سندره غږیږي وي زه د لغمان په لوري ځمه ساه مې ماته کېږي او لارې اوږدې دي سر ملنګ ته هم چې راځي سړی نو ډېر زیات خو زه ښه دی پیاده ګرځېدل ما له خو ډېره مزه راکوي پیاده ګرځېدل او که نه سړي پیپړې د هوا نه ډکې شي نه نه ښه به شي اوس به ښه شي که نه خو ما ویلي وو ما دې سر ملنګ ته به زه یو ځلې په خپلو خپو ځم او د دې ملندرۍ نه چې رابره شومه دغه ځای کې یو چینه ده هغې کې مې اوبه وڅښلې او هغې اوبو تر دې پورې راورسولم او نو بس اوس خو سر ملنګ ته د خیره سره راورسېدم او ډېر ښکلی دی په کیاڼو ګلونه هم کړي دي خونان پکې ډېر دي نخترې پکې ډېرې دي او فکر مې کو په لارې باندې په دې لاره به څومره ډېر خلک په خپلو خپو تلي راغلي اوس خو سړکونه هم جوړېږي بره نو زه خو وایم چې ټول خلک دغسې په خپلو خپو داسې ځان له موقع پیدا کوي او خپلو خپو باندې ګرځي نو داسې ډېرې بیمارۍ دي چې هغه بیا نه راځي یو خو دغه دی سبکیانو ته دغه وایي موټاپه ورته وایي که نه نو هغه چې کوم دی دا بنده چې ډېر غټېږي نو هغه هم په سړي نه راځي دا غټوالی نه دی دا د بیمارو جرړه ده جرړه پوه شوې نو چې دا غټ نشي بنده نو بیماری پې هم کمې راځي نو جهان خان داسې به وکړو چې زه وایم سر ملنګ بابا ته به هم لاړ شو که نه معصوم بابا ته د هغه زیارت به هم وکړو که نه ځئ چې زه مخکې شي تاسو مخکې شئ راځئ جهانه ډېر ښکلي ځای کې چې کوم دی نو ملنګ چې کوم دی راغلی و ناست ډېره شی ډېر ښکلی ځای ځان له خوښ کړی بلکل او دې باندې چې څوک خلک ته نو لکه هغوی به ورسره دمې کولې او دې ته په دې سر باندې دا دته سر ملنګ ولې وایي دا سر کې دی ډېره شی دا سر و بس سر ملنګ ورته وایي نوم یې خپل معصوم بابا ښه معصوم بابا ښه 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 نو د ده نوم جهانه معصوم بابا معصوم بابا وایي لکه بې ګناه پاک پاک السلام علیکم ښه ښه نو معصوم بابا چې به دلته ناست و او دا خلک به راته داسې به ته رستم ته به ته بارونه به یې نو د قطر کویرې پر باڼ کې هغې نه به ده په مشکونو کې اوبه راخېجولې چاټۍ دلته ایښې وي هغه چاټۍ به یې ډکولې د خلکو به اوبه څښي او بعضې ټایم کې لکه چایانې لنګ بیا اخري وروستو خلکو به دغه کوم د لنګر یې شروع کړو لکه معصوم بابا به دلته د بڼ نه اوبه راوړې او دلته به په خپله چاټۍ به یې ډکولې د خلکو وتکي به دلته سیرابېدل په دې نه ټوله بنور دا لار په دې وه او دی و د کوم ځای دی د پیزې پیزه کوم ځای کې ده پیزه په چغرزو کې بره ده پیزه ښه 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 نو دی دلته نه لکه راغلی و دلته ډېره شی ښه واقعي ده دا زیارت هم ځکه ډېر ښکلی جوړ شوی دی ډېر ښکلي ونې دي پکې او ډېر ښکلي ګلونه دي پکې اوس یو ورور یې مړ و پرې تقریبا کال خو به نه کېږي دا لکه د ډېر لږ عمر خبره ده دا د مرګ بابا را خو زنګ نشي یاد خو دغه 500 کالو خو شابه ډېرو مشاره د خلکو یاد دی مشرانو لکه یاد دی دا ورور خو اوس مړ دی اوس مونږ دواله زه په خپله تلم نو بس زیارت پې وکړو که نه داسې خلکو زیارت ټول خوښوي چې نورو خلکو ته هم پته ولګي چې ده د انسانانو ولس لپاره څه کړي دي نو زیارت ته به یې لاړ شو او
السلام علیکم. څنګه جوړې؟ سلام. خیر ٹھیک ټاک. کاکا څنګه یې؟ انو وایم خدا استاد په لارې راته جو سره لاله ما یې وکړی نو او کنه دلته خو استادان شته کنه انو سرونه راشي ها سر سنت دلو کی او پاپ تاپ تک ځان راځي او دلته خد یخ سوري لاندې ها خوګاو پستاوا کی نو دا زمونږ چې کمندنو دغه د کلچر نخې نخانی دي دا زلمی خو شکر دی دی ولید او ځنې چې کمدین وای دا سيزونه نه دی لیدلی نه او تاسو خو کاکا خپل ځواني به هم دلته کې پدې کلی کې تیر کړی کنه ها او په دې لار به په دې سر ملنګ به سو زله دی لرګي وړي ډېر روستم ته ډېر دا وخت په غرته دا وخت ښه ان بیا به سار روانې دی اغلا با کار کا و دا وخت په لو غړګي به والو ښه راوړه با خو پتا په بل بدل ته خرڅول او دا غړډي بزان سره سود سودا راړه نور نه خپل به لرګي وړو ښه خشاکی لرګي به وړو چې با خرڅ کړو یو بس ګوړه چای به واغستو او ابو خان ته وختو بیا براتو او خانو بسواره را لې هم په دې سر ملنګ برالی دې سر ملنګ خدای له سور خپل جنت سه وطن درکړي مونږ په دې لار راتی شو هلته کې غواګانې چې کوم دنو غنمو ته ګډې شوي دي او دوی خو غنم تباه کړو ها زه خیر دی دا پکې دی څه شو کنه ها جهانه دا زمونږ د کلچر نخې نخانې پاتې دي او دا واړه واړه سیزونه چې یو ځای کې نو د دینه کلچر جوړیږي زمونږ د شریک ژوند نخې نخانې دي دا او دا چې کوم دی په دې دا ډېر خوږ ژوند دی په دې کې چې کوم دی نو موږ یو بل ته نږدې کېږو خوشحالیږو او د یو بل خبره اخلو نو دا استاد چې راغلی دی نو دا کاکا سره د ده پلار به هم چې کوم دی نو داسې د ده پلار له راغلی او نن دې دله راغلی دی که نه نو دا زمونږ هغه کلیوالو رنګونو کې دا هم یو رنګ پاتې دی هغه ټپه چا کړې ده چې وې زلفې مې ملنډوه مورې زلفې مې ملنډوه مورې په سر پرې کړو ونو نه کښېني بازونه خو کاکا زو ده نه او ډېر خوشحاله شو چې موږ داسې ولیدی او چې زمونږ کلیوال رنګونه تر اوسه پورې ژوندي دي او داسې په خپلو ورشوګانو کې خپلو پټو کې تاسو پسې چې کوم دی نو خپل نیکان راشي او په پولو پټو باندې ګرځې ښه خوشحاله او دې دله راغې ښه سنبالې کړې او د مازدیګر مونځ له به اوس ورشي او پروردګار ته به چې سجده ولګي صحیح ده موږ درنه ځو نو موږ به مخکې مونځ وکړو تاسو دلته وکړه صحیح دی زه لاړو سلام علیکم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर चापेरा खुशहाली दा कमातम दे ما سره زما د خپلې پښتو غم دی د هغې زلمي مې وینه مینه زار شه د هغې زلمي مې وینه مینه زار شه چې د ننګ په کار هم توره هم قلم دی وطن نه ویني کرسی پسې ورزغلي وطن نه ویني کرسی پسې ورزغلي غرضونو لاندې کړی دا علم دی او که سر بیا بیا ماتیږي پسې درومي که سر بیا بیا ماتیږي پسې درومي خټک داسې لیونی د خپل صنم دی ډیرو ګرانو کتونکو نن مونږه په نوریزي پنجپاو نوي کلي کې د مشیر خان په حجره کې د جهان خان او داغه د ملګرو په دعوت باندې د خیبر بیټس کلیوال رنگونو سره تاسو ته مخامخ یو ډیرو ګرانو کتونکو مونږ نن داسې ځای کې ناست یو داسې تاریخي ځای کې ناست یو چې پخوا کې کړپه ده نو په کړپه کې د ازادي خوښو بونیریانو بیربل وجلی و ځکه چې هغه د دوی سرکوزی پسې راغلی و ډیرو ګرانو کتونکو داسې ځای کې ناست یو چې د دې برکلي ناصر خان په امبیله کې د برکلي ناصر په پیرنګي جوړ که ناتار ورکوش امبیلې ته په 1893 کې د امبیلې په جنگ کې ناصر خان او داغه ملګرو هغه انګریز جابر له شکست ورکړی و ډیرو ګرانو ملګرو د ډیرو نرانو بونیریانو په خاوره باندې ناست یو تاسو ته مخامخ یو زلمي ناستي مشران ناستي خبرې به هم کوو سندرې به هم وایو زمونږ سره هم د دې خاورې د دې برکلي یو شوکیه سندرغاړی غلام حیدر خان راغلی دی هغه هارمونیم هم غږوي او سندره هم وایي زمونږ سره د تور ورسک نه عیسی خان راغلی دی چاربیته به هم درته وایي او سندرې به درته هم وایي عیسی خانه جی ټول مشران زلمي ناستي حجره راغونډه ده نو خوښ دې نه ده چې یو چاربیته ووایه هغه زاړه یادونه بیا تازه کړو هر سړی به پښتون وایي خپل ځان ته لکه چتې بخپې ونسي اسمان مګر کچ کله د تشو شوملو خیږي چې ورګډي مردانو نکړي درمیان ته
عیش او عشرت نه غواړم بل بادشاهي او سلطنت نه غواړم یو وخت وي یو بل دین وي خیر دی دا یا نیمګړی محبت نه غواړم یوه جونګړه یو جانان راکي به زما دغه تمنا ده ربا په غریبه باندې خوشحاله یمه چا وړي ځان سره دنیا ده ربا ستا په رضا زما رضا ده ربا دغه واده مې په رښتیا ده ربا په غریبه باندې خوشحاله یمه چا وړي ځان سره دنیا ده په غریبه باندې خوشحاله یمه چا وړي ځان سره دنیا ده ربا او یادګاره او دنیا دین اخلم راکې ولي مال جانان زوروي مې ولي عمر مې ټول بغیر د یاره تیر شو اوس خو یې راکه خپوي مې ولي څوک چې زما په شان دي جاړي ربا ورکې سکونده مې دوا ده ربا په غریبه باندې خوشحاله یمه او چا وړي ځان سره دنیا ده ربا ستا په رضا زما رضا ده ربا دغه واده مې په رښتیا ده ربا په غریبه باندې خوشحاله یمه چا وړي ځان سره دنیا ده ربا او د دې دنیا نه بادشاهان تللي دي ارسطي پاتې په ارمان تللي دي چې به نشه په دنیا نه ځای ده ارسطي پاتې په ګرانو زه سخي جان دې غاړه څنګه والم دا پاتې شوي دار چا نه ربا په غریبه باندې خوشحاله یمه چا وړي ځان سره دنیا ده ربا ستا په رضا زما رضا ده ربا دغه واده مې په رښتیا ده ربا په غریبه باندې خوشحاله یمه چا وړي ځان سره دنیا ده ربا او په غریبه باندې خوشحاله یمه چا وړي ځان سره دنیا چاربي ترې واورېده بالکل مزه وکړه او زه خو خپل ځان ستاسو د خیبر ټي وي د راتلو دلار کلی او شکریا ادا کوم ډېره مننه چې ډېر هغه زوړ تاریخ هم راوچت کړو او انشاءالله چې دا پروګرامونه کله د خیبر ټي وي راایستلي دي نو یورپ ملکونو کوم پروګرامونه چې د ټي وي ته ورکوي هغه خلک نه ګوري کو دلته دي کو بار ملک دي او ډېر یو ښکلی وخت پاس کېږي ځکه چې دا ډېر د جمع یو ښکلی پروګرام دی که نه او زړونه پې خوشحاله شي چې یاره دا پروګرامونه څوک چې بار ملک تللی ورته په خپله پته لګي چې یاره دا خیبر ټي وي پروګرام څنګه ښکلی چلېږي او مسافرونه ډېر خوشحاله شي لکه خپل ملک ویني څنګه شوکت خان چاربیتې به مخکې چې کوم دی نو احمدین طالب چاربیتې وي نورالدین چاربیتې وي د سخي جان چاربیته ویل په دې کې چې کوم دی نو ډېر زیات د قناعت سبق یې ورکړی و چې تاسو چې کوم دی نو دوره بس کوئ چې هغه بنیادي ضرورتونه پوره
او زمونږ د عمل داسې دی چې دې کې ټولو خلکو بنیادي ضرورتونه پوره شي نو ښه به وي که نه دا ټیک دی نو لکه زیاتې چا سره مه کوئ د چا په حق باندې خپه مه ږدئ دې چاربیته کې دا سبق ومو بالکل چې چاربیته خو دا چې لکه زموږ د پښتو د موسیقۍ لکه مشران وایي که دا روح دی د موسیقۍ دا پاک برصغیر چې کله نو دا چاربیته د هغې وخت نه راغلې ده دلته چې کوم اولیا کرام وو لکه اجمیر شریف او دا شان د هغې وخت نو دلته چې دین کوم راغلی نو هغه هم د دې چاربیته دا دوی ویله دا سیکان هندوان دا وخت چې 200 شپږ سوه مخکنۍ خبره ده که د چاربیته د خپل یو اهمیت دی بیا په حجرو کې چې کمې نو حجرې چې زمونږ دي دا مطلب یونیورسټۍ دي دا زده کړې ځایونه دي که نه صحیح بالکل دا چاربیته چې دا ځوانان غواړي دغه غواړي نو هغې سره ډېر لکه څلور بیته یې پکې که نه نو ځکه ورته چاربیته وایي که نه او دا چاربیته چې کوم دی نو دا 100 کاله یو نیم 100 کاله سینه په سینه منتقل شوې ده دا ما چې اوس تاسو ته ووایي دا برکلي ناصر په پیرنګي جوړ که ناتار ورکوش شامبېلې ته څوک تختی په څلورې څوک یې کړه پکې مردار ورتېر نشي چملې ته په بوټو ننوځي خلاص په کوم ځای شي ډوزمار مخ نه نیسي بلې ته په جارو وي انګریز زما دښمن دی نجف خان او لښکر مې شو کسکر پې نو دا سینه په سینه باندې دا چاربیته منتقل شوې ده د نسلونو ته اوس هم دا موږ په دغه کې په رسالو مثالو کې راغلی ده خو بیا هم لکه چاربیته کې دوره زور و چې موږ ته یو نیم 100 کاله په سال وې چې دلته کې یرغلګر راغلي وو حملور راغلي وو موږ نه غلامان جوړول او هغه چاربیتې موږ ته کیسه وکړه نو غلامېدر لاله جی جناب وایه که نه څه به وایې راته او هغوی ته به د خاطر صاحب یو غزل به ورته ووایم لاله ټولو پښتنو ته ټولو پښتنو مسافرو ته که د لر دي که د بر دي ډېره ډېره وایي وایي بے وفاو د یارې نه پال کوم ولی باسې دوکه نشي خیال کوای چې جوړ شوی وي د اوسپنې زنځیر نه زنګېدلې بیا په داسې ټال کوای بنده څه شی دی او څه به درته درکړي یا خاطره د الله نه سوال کوای خشو ولګي رچین کار دی وکړو خشو ولګي رچین کار دی وکړو زما د غاړه ورکار دی وکړو زما د غاړه ورکار دی وکړو خشو ولګي رچین کار دی وکړو خشو ولګي رچین کار دی وکړو زما د غاړه ورکار دی زما د غاړه ورکار دی
خلک چې نښه ولي ګوري ورته تا چې مخ پټ کو نو ګزار دی دا خاطره پریده چې غلام حیدر غزل وی خاطره پریده دا احمد خان ویلو دا غزل مخکې تاسو یاد شي شیر خان احمد خان چې بداوی د دې صدیر 15 کم سلويخ کلونه وشو هغه وخت چې به کوم مزرا کوله نو د چې په کم ترس کې وي او ما کسي مزه ما واخسته بالکل یو راټینګ کړی و سم څنګه شوکت دا ټیک بالکل ما څنګه نو خاطره زلتا نه چا وړم وار بدی راشي کله ګوار دیو او دا بل شعر چې ویل دا تا چې مخ پټ کو نو گزار دیو کوم نو زمونږ او د یورپ په کلچر کې لکه سوره زمونږ په روایاتو کې څومره فرق دی که دا د هغې ته دا شعر ترجمه کو نو هغې به وایي چې مخ پټ کړي نو د هغه نه خو دهشتګرد جوړ شي که نه او مونږ چې کوم دی نو دا ادا هغه داسې ستایلې ده چې تا مخ پټ کو زمانه دې پټ کو نو دا دې چې کوم دی داسې ادا وکړه چې د دې اړو ماله چل نه راځي سم لیونی سپېلنی دی نو دې پسې نمبر راغلی دی د عیسی خان عیسی خانه دوره برجغه اجره ده ته ناسته ده ګوره سوره زلمي سوره مشران او بیا مسافر هغه یې سوره په تمه د کلیوال رنګونو نو څه به ورته وایې زه وایه
کا اوس به وزر الوتولا خامخا راکوي پیدا پزمک شو جذبه د آسماني راکا कतल बदला संगवी
لیونی گلی په جنت کې به د ځان یو په دوزخ کې به پزان یو دلته مینه کول غواړي دا دنیا د یارانې ده. نو دا د فضلي صبح خان عابد غزلو او څنګه خوښ شو که نه؟ ډېره مزه کړې جي ډېره مزه کړه. عابد خو ډېر ښه شاعر دی که نه؟ ډېر شاعر و که نه دا خو لکه په یو خوږ ځای باندې چې پټک دی ته چې لګیا ډېره مزه یې کړې وه. خپل محبوب ته وایي چې یاره راشه کله ورته څه وایي کله ورته خپل وطن ورته داسې ښیي د لرې لرې نه دلته دادي او که نه لو د بنګو رانږدې شو خماري کلي ته راشه. نو دا د سایل صاحب د درګۍ دی که نه دی هم د ملکنډ دی که نه. نو شوکت خان ملکنډ ښکلی دی نو شاعران به هم ښکلي پیدا کړي. شاعران به هم ښکلي بل دوی چې کوم څه وویل که نه جي خاص کر مسافر زړونه یې راکړه لکه د کلي خپل ژوند دي که نه جي دا کم ګودر چې کم مازدیګري چې د کلي هغه دلته کم ساراګانې چې که نه جي خلک اوسګار دي په کلو کې خو بل شان زندګي ده د کلو که نو بیا ښار ته سړی لاړ شي یا مسافرۍ ته لاړ شي هلته خو بیا مصروف وي سړی ډېر زیات دغه ژوند یادېږي د کلي ده بلکل هغه نیغ په نیغ هغه دغه وویله مسافر ښکلې او خوږه زندګي ده که نه د کلو او د کلو چې کوم دی داسې زندګي ده چې یو بل سره پکې سړی چې کوم دی ټول علم یو بل سره جوختي د یو بل په خفګان باندې خفه دي یو بل په خوشحالۍ باندې خوشحاله دا ټیک خبره ده. نو اوس په غلامېدر استاذ ته غوږ کیدو که نه چې دی څه وایي دې ټولې حجرې ته دې کتونکو ته اورېدونکو ته؟ یاره جي خو به دا کم کلاسیکل او یا دا غزلې مزلې چې دا خو ښه فنکارانو موسیقارو وایي تاسو به اورېدلي وي او مونږ یې هم اورو. خو زما خواهش دی چې د بنایب متعلق څه یو ولسي مصریزه سندره زه ووایم. یاره دا خو ډېره ښه خبره ده استاد دا ډېره ښه خبره ده. وکابل ته مو وایه چې وران شي زما جانانو وکې خړ پوسې کړي بابا پډاګي ولزا لمن استادي دیوان بابا پسی ورج کخبل سنا پسی ورج کخبل سنا لڑکتا ټکی مزيدي
دا لکه د ولس نه راوتي بس خو چا کړي صحیح او بیا ورسره نورې مصریزي خلک چې کوم دی نو تړي په هغه حساب باندې لکه څنګه چې د ټپې شی جی بالکل نو ټپې هم ولسي د ولس نه راوتلي څیزونه دي لکه ټپه بل چا سره نشته صرف پښتنو سره ده که نه په دوو مصرو کې چې کوم دی نو پوره مضمون پروت دی خبره باندې سړی پوه شي چې ټپه ورته وکړي که نه وایي چې تر مرګه لې به در سره یم بیا دې پورته الله مل شه مسافره نو داسې ټپې شوي دي چې هغې کې تاریخ هم دی سړي ته دا اندازه لګي چې دا دغه وخت کې شوي دي که نه بنده تعال وایي هغه ټپه ورته حال وایي چې زه د دې وخت یم زما دومره موده وشوه هغه وخت دا حالاتو دلته کې او هغه وخت زمونږ ژوند جواک داسې و که ملا شي که قاضي شي که غټ خان شي که ملا شي که قاضي شي که غټ خان شي وروره هېڅ نه یې که هر څه د خپل ځان شي که زما منې نو هر څه هر څه ته یې خو د هر څه نه اول که ته انسان شي ډېر ښه
پیغلو اتړونه د خبر ولې داسې وشو د خبر ولې داسې ورانې وجرې شوې وران د کلي ګودرونه د خبر ولې داسې وشو د خبر ولې داسې پچ غوجالم یادومه تیر وختونه د خبر ولې داسې وشو د خبر ولې داسې وشو ورانې وجرې شوې وران د کلي ګودرونه د خبر ولې داسې وشو د خبر ولې داسې وشو مرثیه ویله که نه جی جی ډېر دا مرثیه وه دا زمونږ هغه څیزونه پخوا چې به زمونږ پیغلو اچول زمونږ بوډیګانو به اچول باهوګان به یې ورته وي کړۍ به یې ورته وي نو هغه کړۍ خو به لاس ته وي که نه پای کړۍ به چې کوم دی نو خپو ته وي پنځه به هم خپو ته وي او دې غاړه کې چې به یې چولې وه هغه به اوږه وه هغه غټه که نه د سپینو زرو به وه نو هغه څیزونه خو حقیقت دی دا د هغې مرثیه وه انیشتې او ګودر هم تقریبا نو چې مخکې و ګودر زمونږ په ادب کې ځکه ګودر شته اوس نشته ګودر اوس چې کومه شاعري او دغه راځي نو هغې کې به بیا ګودر نه هغې کې به نل کېږي دغه به ټیک ته ارتقا کېږي اربنایزیشن کېږي که نه خلک ځي په مخ کې خو چې کوم ښه څیزونه دي پښتنو سره پکار دي چې هغه زموږ نه روک نه شي چې کوم داسې څیزونه وو چې هغه ناپکاره شوي وو هغه لاړو خو زمونږ شکر دی د پښتنو ژوند چې کوم دی نو دا په لطیفو جذبو باندې اډانه دی دوی په جذبو باندې ژوند کوي دا ځکه وطن پسې خفه کېږي ومه نو چې لطیفې جذبې نه نو بیا خو ژوند به ډېر خوشکي بې خونده وي نو پښتنو ژوند شکر دی د جذبو دی او د نورو قومونو په نسبت باندې چې کوم دی نو دوی د خپلو مشرانو د خپلو زنانو د خپلو ماشومانو دوی سره د هغوی تعلق د نورو په نسبت داسې دی چې هغه جذباتي دی بلکل اعلی څنګه چې دوی کې دا اشارې هم دوی ته وکړې که نه چې زموږ چې مطلب مدرسه ده سکول دی جومات دی او حجره ده دغه تقدس چې هغه مسح شوی دی که نه نو مطلب موږ په خپله بس جومات ته به راتلو ناظره سپاره قرآن پاک مو په جومات کې ویل اوس جي هغه تقدس چې د هغې د بهارولو لپاره دا ځوانان چې دي پښتانه د نړۍ چې څومره پښتانه دي
دوی له خپل کردار پکار دی. او عیسی خان وایي چې حجرې ختمې شي خو حجره وګوره دا مثال لږه نه ستا مخې ته د خلکو مخې ته خو لکه دا خبره ده چې دا رایستل غواړي او دوی ته خپل زاړه څیزونه ښودل غواړي چې په حجرو کې به موږ ناست وو یو بل سره به دغسې زده کړې به وي آداب په کشرانو ډېر غټ قدر کول مشرانو ماښام به ستړي وو شپه خو ډېره ښه روانه ده لالا او ټول چې کوم دی نو خو خوشحاله دي زلمي خدای زنو له پکې خوبونه هم ورځي که نه خیبر افریدي به وي شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړل د لونډو خو بس کور دی په حجره کې او په حجره کې پرک تخان او دیکان نشته هر سړی د سړي ورور دی په حجره کې او شومه دم سرتور بابا په کټ کې ناست دی ګوره ویښته کام غمخور دی په حجره کې دې پسې به غلامېدر استاد څه وایي او بیا به دې پسې د دې ټول مسافرو نه او د دې ټولو کتونکو نه اجازه غواړو خو دې نه مخکې چې هر ځای الله خوشحاله ښاد او آباد لره ستاسو عزیز مانیروال اجازه غواړي د لوی الله په امان. مولا ته چې وروالی هلماننو سود د خوښې ناپوهه تاوانه راشه واړه وسینه د شپه یوې چې ګلونه ترې زرغون شي ځوځانه کلندر لکه منصور د سر په در بیا زه خو تا د تا نه غواړم هلمانه سرې شونډې